وسته دي توربینونه او بجلی پکې نشته هسپتال کې د صحت سہولت نشته پټانه کې د انصاف نشته دا خط په زور باندې ورته پړه ور ویل کېږي او په شکچارو کې د پیسو په زور باندې ظالم مظلوم کېږي او مظلوم ظالم کېږي ما داسې پاکستان زه نشم ولی الله دې نه کړي الله دې نه کړي قوم دونه محرومو شکار دی قوم دومره بربادۍ طرف ته تللی دی ټول خلک خیراتیان شو د سټیټ د حکمرانانو خیراتیان دي الله یې تباه برباد کړي ټول قوم یې خیراتیان بدقسمتي دا زما فطرت داسې جوړ دی چې د ظلم خلاف خبرې کوم د بې انصافو خلاف خبرې کوم د هر مقرر د تقریر خپل اندازې د چا چې څنګه تربیت شوی او د کومو مراحلو نه تیر شوی د هغه د ذهن عکاسي هم په سټیج باندې مدقه شانتي کېږي پاکستان د ډېر لویو قربانونو پس په ماري وجود کې راغلی و د دې ملک په 23 مارچ چې کوم قرارداد پاس شو په هغې کې دا خبره لیکوه چې په دې ملک کې به نظام چې کوم دی اسلامیک سټیټ پي د الله قانون به په دې کې چلیږي او دویمه خبره پکې دا واضح لیکلی شوې وه چې هېڅوک به د چا سره ظلم نشي کولی د چا حق به څوک نشي غصب کولی په دې بنیاد او په دې غرض دا په مارز وجود کې راغلی او د ډېرو قربانو نه پس د ډېرو وینو تویدو نه پس او تر دې حده پورې چې زموږ د خویندو میندو عصمتونه هم د کلکتې د ډیلي په بازارونو کې نیلام شو خو بدقسمتي دا ده چې هغه قربانۍ هغه سوچ هغه فکر ته 77 سال وشو چې موږ لا نړو جړاګانې دي محرومۍ دي بې انصافۍ دي ظلمونه دي او ځکه تفصیل کې لاړ شم یقین وکړه ډېر لوی وخت به هم ستاسو خراب شي خو لنډه خبره کوم ټول جاړو یار سټوډنټان سکولونو کې جاړي تاجران بازارونو کې جاړي صنعتکار کارخانو کې جاړي ډاکټران هسپتالونو کې جاړي ټول خلک په جړا دي هیڅ چاته هم بنیادي حقوق نه ملاویږي زه به خصوصا خپله دا سوچ او فکر او توجه دې طرف ته ګرځوم تاسو وګورئ که نه لنډه خبره کوم یو پلار او یو مور په خپل بچي MPhil وکړي PhD وکړي ګریجویشن پې وکړي لوی لوی تعلیمونه پې حاصلوي سوچ دا یې تمنا یې توقع یې چې دا ماشوم به لوی شي زمونږ د کور مستقبل به روشن شي مشکلات به ختم شي خو د PhD نه پس هغه در په دره خاورې په سر باندې روزګار دپاره ګرځي او ما لیدلي دي زما ډېر نوجوانان ته په خدای یقین وکړه چې د دې پولیسو د نوکرۍ دپاره د PhD کسان چې کوم دی هغه منډو ته تیارېږي خو څوک په منډه کې پیر شي څوک په قد کې پیر شي څوک په سینه کې پیر شي دې حد ته ملک ورسېد تباهۍ او بربادۍ طرف ته خلک لاړ هغه توقعات د هغه نه چې کوم وابستهی د سوات خلک زه دا خبره کوم چې سوات ټیک ټاک صنعتي لحاظ سره پسمانده دی زراعتي لحاظ سره پسمانده دی تجارتي لحاظ سره پسمانده دی او د ترقۍ په لحاظ پسمانده دی خو د سوات د خلکو سوچ نه دی پسمانده فکر نه دی پسمانده موږ په دې خبرو پوهېږو چې څوک زموږ د سټوډنټانو د دوی د مسایلو د حل لپاره اواز نه پورته کوي زه فکري خبره ته کوم چې زه سیاسي بغض په ما کې نشته زما گفتگو ته تاسو دا خلک به په دې د سوچ سره نه ګورئ چې زه سیاسي بغض لرم خو زه ټیک ټاک خبرې کوم د محرومو د بې انصافو د ظلمونو زموږ د طلباو سره چې کومې بې انصافۍ کېږي تاسو یقین وکړئ تاسو دا تصور هم نشئ کولی نه زما تجارت ته څوک وده ورکوي نه زما زراعت له ورکوي نه زما سیاحت له ورکوي نه زما صنعت له ورکوي گزارش زما دا دی چې بدقسمتي دا ده چې په دې ملک باندې هغه خلک قابض شوي دی چې د سن 47 نه پس زه د شین سترګې انګریز غلام وم او د 69 نه پس زه د بیروکریټ او د نوکرشاهۍ غلام یم زه ذهني او فکري ډول آزاد نه یم زه د خپلو حقوقو د اصولو دپاره چې ما د کومو کسانو چناو کړی هغه زما په معیار نه دي پوره شوي د عوامو مسایل ورځ ته ورځ ډېرېږي خلک تباهۍ بربادۍ طرف ته لاړ او دا خبره وکړم چې ټیک ټاک د قیامت علامات دي خو د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ته انتظار دی دا څنګه ملک دی یار نه په دې کې روزګار شته نه په دې کې امن شته نه انصاف شته نه صحت شته نه تعلیم شته دا څنګه ملک دی دنیا کوم ځای ته ورسېده او د پاکستان خلک په کوم ځای کې ناست دی خلک لاړ په سپوږمۍ کې محلات جوړ کړو لاړ ترقۍ کامرانۍ طرف ته لاړ او زه ورځ ته ورځ تباهۍ طرف ته ځم
نن زه په دوو خبرو باندې ډېر هغې له اهمیت ورکوم. د ټولو نه مخکې زما د سوات د امن په هکله به زه خبرې کوم او زړې داستانونه نه بیانوم. تاسو ټول زما شانتې شکار یې، خو نوې خبرې کوم چې په سوات کې څوک هم دلته دهشتګردي راولي، مصنوعي پراجیکټ راوړي، فلم سازي کوي، پراډکشن راوباسي، زه به د هغې بھرپور مخالفت کوم. زه د سوات په خوره نور فلم سازي پراجیکټ نه برداشت کوم. حد دی یار، د خدای په قرآن چې زما د اوږې هم نور دا بوج نشي برداشت کولی او دا ځمکه هم نور بوج نشي برداشت کولی. بس کوي که نه یار، په زرګاو د وینو نذرانې مې ورکړې، لاړم خانه بدو شوم د دې ملک د بقا د سالمیت لپاره. ما ته څه میلو شو؟ که موږ په دې خبره سوچ کړی وی چې په 2008 کې دا بربادي چا راوستې وه او د دې غرض او مقصد څه و، کاش بیا موږ دا تبعی نل دی. اوس ګورم تازه ترین ګورم چې زما ادارې هم چې د ملک د حفاظت لپاره ما ساتلي دي، د دهشتګردو سره په انټرکانټ کابل کې مذاکرات کوي او د جرنیټ په 130 جاز کې مال اسلام آباد ته راولي. دا زما دپاره انتهایی د فکر خبره ده. هغه خلک چې ما د سرحداتو د حفاظت لپاره ساتلي دي، هغه زما اندرون زما معاشره کې دهشتګرد ملاوي. زه د دې خبرې په سختو الفاظو کې غندنه کوم او د خدای په قرآن چې د هېڅ چا نه نه یېرېږم، د الله په فضل و کرم سره زما د مسلمان په حیثیت دا عقیده ده چې زندگی موت الله کی ہاتھ میں ہے. ډرامې کېږي د دې ملک سره، فلم سازي کېږي، خو خلک په دې خبره پوه دی چې د دې فلم سازۍ اداکار څوک دی، فنکار څوک دی، پروډوسر څوک دی، پوه دی په دې خبره. او دویمه خبره به زه په ملاکنډ ډیویژن کې په کسټم خبرې کوم، انکم ټیکس باندې خبرې کوم. دې پاکستاني د سټیټ واکدارانو ته چې د خدای په قرآن چې په دې ملاکنډ ډیویژن کې زه ټیک ټاک ځان ته محب وطن پاکستانی یم او رښتینی مسلمان ویم، د پاکستان قانون منم، آیین منم، او الله په بالله چې د کسټم د حکم د خدای په قرآن چې نه منم. او ویم وامخه تاسو غواړئ چې په سوات کې د هم آزاد کشمیر جوړ کم، غواړئ دا چې دلته د بنګلادیش غوندې کې حالات جوړ شي، غواړئ دا چې دلته د شام غوندې کې حالات جوړ شي. خلک په دې مجبوره شوي دی چې د سیول نافرمانۍ په اعلان باندې خلک مجبور دی. ډېره خلک راغلی 77 سال ما د پاکستان زنده‌باد ناره لګوله، خو ما ته خطره ده دې خبرې د الله دې نه کېده چې د پاکستان مرداباد نارې اوچتې شي. او زه د دې خبرې سره هم اتفاق نه کوم چې خلک دا خبره کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. غلطه ده دا خبره، نه منم. وښایه که نه 77 سال کې د لا اله الا الله کومه فقره په پاکستان کې راغله. زه دا خبره کوم سن 47 کې دا خبره پکار وه چې پاکستان بننے کا مقصد کیا لا اله الا الله. وګورئ که نه یار، ته ماته وښایه په 77 سال کې کم د لا اله الا الله نظام راغلی، که په دې جوماتونو کې دا بانګونه د الله اکبر نارې په لوډ سپیکر کې نه راوچتې دی، د خدای په قرآن چې چاته پته نه لګي دا اسلامیک سټیټ دی. یار کم ظلم د دې خلکو سره روان دی، کمې بې انصافۍ روانې دي. ته لاړ شه د خدای په قرآن چې تاڼې ته لاړ شئ، تاسو به چېرته هم ونه وایئ چې پاکستان زنده‌باد. کچرو ته چې لاړ شئ دا وکیل صاحب ناست دی، چېرته به هم څوک دا نه وایي چې پاکستان زنده‌باد. دا څنګه ملک دی، دا څنګه نظام دی؟ د څو پورې به یار د خدای په قرآن دا چغې موږ وباسو، دا د نشاد چوک دا دیوالونه په ګواه دي چې موږ د ظلم خلاف، د بجلۍ خلاف، د کشتب خلاف، د بېانصافۍ خلاف راوتي وو. خو تر دې وخته پورې د سوات د ترقۍ، د سوات د نوجوانانو، د سوات د تاجرانو، د سوات د صنعتکارو، د سوات د کارخانهدارو د حقوقو دپاره هېڅ اواز نه دی پورته کړی. ډرامې کېږي په دې ملک کې، فلمونه جوړېږي، شوټینګ کېږي. دا د کوم ځای انصاف دی؟ بهرحال خپلې خبرې راغونډم، خو یو خبره درته په آخر کې کوم چې په جړاګانو باندې 78 کاله وشو. زما نیکه هم دا جړا کړې وه، زما پلار هم کړې وه، زه به هم جړا کوم، زما بچي به هم دا جړا کوي. خو جړاګانې د خبرې حل نه دی. په جړاګانو نه د انصاف باران ودېږي، نه د امن هواګانې رالوځي، نه د حقوقو نالۍ بهیږي. عزم پکار دی په میدان ته به راوځو، ظلم خلاف پر اوزو، د بیروزګارۍ خلاف پر اوزو، د بجلۍ خلاف پر اوزو، د ګیس خلاف پر اوزو. دا څنګه پاکستان دی؟ نه ماله د ګیس سهولت راکې، پیپونه دې خواره کړي، ګیس پکې نشته.